مونږپلی خوړل کمې فائدې درکوي تاسو ته په دې موسم کې د ټولو نه اول کچري تاسو مونږپلی خورئ نو د دې سره تاسو چې کمې پټې دي هغه مضبوطیږي او هغه طاقتوري کیږي ځکه چې په دې کې دنه پروتین ورته ویل شي د هغې مقدار کافي دی پکې. دویم دا چې د دې سره تاسو کم زړه دی هغه هم صحتمند کیږي ځکه چې په دې کې غوړوالی دی او هغه غوړوالی دی کم چې تاسو صحت لپاره ټیک وي کم ته چې هیلتي فیټس ویلی شي. او دریم چې د دې سره تاسو کم برین یعنی مازغه دي دا هم طاقتور کېدو طرف ته ورسره روانېږي ځکه چې په دې کې وټامین ای ورته ویلی شي او وټامین بي ورته ویلی شي هغه دی پکې. او څلورم دا چې تاسو سرمن خرابېدو ته نه پرېږدي او د دې سره تاسو سرمن بوډاوالي طرف ته هم نه پرېږدي ځکه چې په دې کې وټامین ای ورته ویلی شي هغه دی پکې او انټي اوکسیډنټ ورته ویلی شي دا هم دی پکې. او چې دا تاسو ته ملاویږي نو تاسو په وجود کې اوکسیډیټیو سټریس ورته ویلی شي نو دا غې نه انسان بچ کوي چې دا غې د وجې د انسان کمه سرمند هغه بوډاوالي طرف ته روانېږي. او پنځم دا چې د دې سره تاسو هډوکي هم مضبوطېږي ځکه چې په دې کې دننه کیلشیم ورته ویلی شي میګنیشیم ورته ویلی شي فاسفورس ورته ویلی شي دا دی پکې دننه. او د دې سره هغه انسان چاته چې شوګر وي هغه په دې یریږي کچري دا زه وخورم زما شوګر ورسره زیاتېږي نو د دې سره شوګر هم نه زیاتېږي ځکه چې د دې لو ګلایسیمیک انډیکس ورته ویلی شي دا یې دی چې د دې سره تاسو په شوګر باندې څه اثر نه پرېوځي بلکې تاسو د شوګر چې کم مقدار دی هغه بیلنس کېدلو طرف ته راولي. او شپږم د دې سره کچري تاسو ډیره زیاته موټاپا وي نو وزن کمېدو کې هم فایده ورکوي او د دې سره تاسو چې کم وزن دی دا بیلنس طرف ته راولي. نو کچري دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کړئ همدغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ.